د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند نو نسمه پته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره اتلسمه پته کې موږ د احد د غزا هغه حالات بیانول چې د مشرکانو د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تندي زخمی شو، غاښ مبارک یې مات شو، د تورې دوه شدید وارونه پر وسوه، خو بیا هم رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع نور د کوي. ځکه د الله جل جلاله دا اراده وه چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کی، او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډیره لوړه او شاندار نمونه قائمه کی، او ټول دنیا ته دا وښکاره کی چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر د علیه الصلاة والسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و آله وسلم و هغو ته یو شرع هم نه کوي. یوازې هغه الهي اوامر عملي کوي چې دی علیه الصلاة والسلام په امر کړی سوی دي، لکه دعوت، تبلیغ او جهاد، او د کارو نتیجه او انجام و الله عز وجل تسپاري. په هغو کې چې هر حکمت او مصلحت وي هغه به کیږي. ایا د دې په عوض او بدل کې چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شرع سره هلاک سي، دا به ښه او بهتره نه وي چې همدغه د اسلام دشمنانو څخه په وروسته کې د اسلام محافظین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مینان او فداکار عسکر ځنې جوړ سي، لکه همداسې چې وسوه هغه د کفارو مشهوره مشران کوم چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شرع ورته وکړي. څه موده وروسته الله جل جلاله دوی ټول د اسلام په فداکار لښکر کې شامل کړه. مقصد دا چې په دغه جمله سره چې لیس لک من الامر شیء، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنبیه ورکړل شو چې بنده لره اختیار نشته، او نه د بنده علم پر ټولو شیانو راګرځېدلی سي. الله عز وجل چې د هر شي اراده وکړي هغه کوي. که څه هم کافران ستاسې دشمنان دي او پر تاسې ظلم کوي، خو که الله جل جلاله اراده وفرمایل هغه به سمې لارې ته راولي، او که بیا د عذاب اراده وسوه عذاب به ورکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهي زما قوم ته مغفرت او بخښنه وکړي، دوی بې علمه او ناپوه دي. په بل روایت کې راغلي دي چې الهي زما قوم ته هدایت وکړي، دوی ناپوه دي. خیر، بیرته خپلې قصې ته راسئ. په دې کې هیڅ شک نشته چې د مشرکانو هدف او مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پای ته ورسوي، مګر هغه دوه مهاجر قریشو چې سعد ابن ابي وقاص او طلحه ابن عبید الله و په پوره قهرماني، لوړ همت او شجاعت سره داسې بې مثاله جنګ کاوه چې پر مشرکانو یې د دوی و هدف ته د رسېدو لار بنده کړه. که څه هم دوی فقط 2 نفره وه، خو د عربو د ماهره غشي ویشتونکو څخه وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې داسې دفاع وکړه چې مشرکان یې ودې ته مجبور کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرې سي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې پوره ښکاري او ماهره غشي ویشتونکی و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غشو د جعبې څخه غشي ورته راایستل او ورته ویل یې وله فداک ابي و امي. ورونو، دغه جمله چې بې ابي و امي یا فداک ابي و امي په پخواني عربي کې ډېر استعمال ده، چې د لفظ ترجمه یې داسې ده زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، مګر په استعمال کې یې مقصد دا و چې یو څوک به چاته ډېر ګران، معزز او محترم و، و هغه ته به دغه جمله ویل. او همیشه مور او پلار دواړه نه سره یوځای کېده. په ډېرو وختو کې داسې ویل کېده چې فداک ابي یا بې ابي. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور او پلار دواړه سره یوځای کړه، دا د سعد رضی الله تعالی عنه پر ډېر استعداد او مهارت دلالت کوي. او سعد رضی الله تعالی عنه به په وروسته کې په دغه جمله سره ډېر فخر کاوه، ویل به په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مور او پلار دواړه و هیڅ چاته نه دي سره یوځای کړي چې ورته ووایي بې ابي و امي، بې له ما څخه. او هر څه چې طلحه ابن عبید الله و، امام نسائی د جابر رضی الله تعالی عنه څخه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د مشرکانو راټولېدل، او دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو څو نفره انصار و روایتوي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي مشرکان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د دغه قوم دفاع کوي؟ طلحه رضی الله تعالی عنه ویل زه. بیا جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې انصار و مشرکانو ته ورده مخه سوه، خو انصار یو پس له بله څخه په هغه ترتیب ووژل سوه چې مخکې مو د امام مسلم رحمه الله په روایت کې درته بیان کړه. کوم وخت چې انصار ټول ووژل سوه، طلحه رضی الله تعالی عنه ورده مخه سوه. جابر رضی الله تعالی عنه وایي بیا نو طلحه د 11 نفرو جنګ وکړي تر څو چې لاس یې په توره ووهل سو او ګوتې یې پرې سوې، او بیا الله عز وجل مشرکان پر شا کړل.
حاکم رحمه الله په اکلیل کې وایي چې طلحه ابن عبید الله د احد په ورځ 9 یا 15 ځای زخمی شو او 2 ګوتې پرې سوې. امام بخاری د قیس ابن ابي حازم رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي ما د طلحه هغه لاس شل ولیدی چې په دغه لاس یې د احد په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتي. امام ترمذی روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د طلحه په باره کې وفرمایل که څوک غواړي چې وداسې شهید ته وګوري چې د مځکې پر مخ ګرځي نو د طلحه ابن عبید الله ته وګوري. ابو داود الطیالسی د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې دی ویل هر وخت چې به د احد ورځ یاد شوه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ویل دغه ورځ ټوله د طلحه په دغه باریک وخت کې او دغه د تکلیف په ساعت کې الله عز وجل د غیب خپل نصرت نازل کړي. امام بخاری او امام مسلم د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد په ورځ مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې 2 نفر ورسره وو چې سپین کالي اغوستي وو او د علیه الصلاة والسلام د دفاع لپاره ډیر شدید جنگ کاوه چې دغه 2 نفر به نه د مخ لیدلی وو او نه بیا په ورسته کې ولیده او په یو روایت کې راغلي دي چې دغه 2 نفر جبريل او میکائیل علیهم السلام وو. دغه ټوله واقعه یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخمی کېده د علیه الصلاة والسلام سره د ولاړو انصار شهادت دغه ټوله په یو څو لږو لحظو کې پیښ شو چې هیڅ چا توقع نه کول کنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوره اصحاب چې د جنگ په اولو صفو کې په جنگ مشغوله و فقط د حالاتو د خطرناک کېدو په لیدلو سره او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د आवाज په اوریدلو سره ډیر ژر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وطرفته په چابکۍ سره راغله. نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې شی پیښ شي چې د دوی نه وي خوښ مګر کوم وخت چې دوی ورورسېده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه څه ورپېښ شوي وه چې ورپېښېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخمی دي 6 نفر د انصارو څخه وژل شوي دي 9 نفر یې د ډیرو زخمو په سبب د مرګ په حالت کې پروت دي. سعد او طلحه رضی الله تعالی عنهما په همت او مړانه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع کوي. کوم وخت چې دغه نور اصحاب کرام ورسېده په خپل بدنو او اسلحو یې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زغره یا پنجره جوړ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دشمن د ضربو څخه وساتي او د دشمن حمله او هجوم یې رد کړ. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورساوه تاسو باندې واسوک. ثاني اثنين هغه د هجرت د ورځې د غار ثور ملګری حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابن حبان په خپل صحیح کې چې د احادیث یو معتمد کتاب دی د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل کوم وخت چې د احد په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلق لاړه زه اول هغه څوک وم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورساوه. د لري مې یو سړی ولیدی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتلو لپاره جنگ کاوه. ما ول كن طلحه یعنی دابه الحبي زلا نو ورسېدلی چې عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په سره ورسېدی هغه داسې راغستل لکه مرغه چې را په هوا سوي وي تر ما پورې را ورسېدی. موږ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدو ومولیده چې طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه حضور ته زخمی پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ورور کومک مو وکړي چې هغه د مرګ په حالت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر داسې وهل سوی وو چې د خول 2 حلقې یا دندانې په سر نه وتلی وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او خولې څخه وینې را بهیږي. اصحاب کرام غواړي چې دغه وینې ودروي. دغه مقصد لپاره باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه هغه د اوسپنې خول ایستسي مګر دغه خول نه ایسته کېدی ځکه د زنجیرانو حلقې د سر په هډو کې ننوتلې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه ورتېر شوم چې دغه 2 حلقې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه راوکاږم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راتول د الله روی می دروړې دی یا ابا بکر ما پرېږده چې راوکاږم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وایي بیا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دغه حلقه په غاښ ونیول څو د حلقې د راایستلو سره د ابو عبیده غاښ هم ووتی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم چې دغه بل حلقه راوباسم. ابو عبیده بیا راتول یا ابا بکر د الله روی می دروړې دی ما پرېږده چې راوباسم. بیا یې دغه بل حلقه په غاښ ونیول او قرار یې شورول ترڅو چې هغه هم په ډیر احتیاط سره راوکشه او د هغې د راایستلو سره د ابو عبیده بل غاښ هم ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د ورور کومک مو وکړي چې د مرګ په حالت کې دي. موږ وطلحه ته ورغلو د هغه په علاج مشغوله سو ومولیده چې هغه 19 ځای زخمی سوی وو چې دا په دغه ورځ د طلحه رضی الله تعالی عنه پر ډیر همت او شجاعت دلالت کوي چې تر کومې اندازې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع کول. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه د خول د زنجیر د دانې ویستل شوې
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه وینې بهیدل شروع شوه. فواره غوندې وینې را بهیږي. اوس دا صحابه کرام کوشش کوي چې دغه د وینو بهیدل بند کړي، مګر وینې نه درېږي. څو په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و دغه ځای ته راغله. هغې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه زخم کې یو ټوکر کښېښاوه، خو وینو هغه ټوکر راویستی، وینې بهیږي او نه درېږي. صحابه کرام د دغه زخم څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر بیریږي او وارخطا دي. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د بوریا یوه ټوټه وسوځل، بیا یې د دغه سوځل سوي بوریا تودې ایرې په دغه زخم کې واچولې او زخم یې په ډک کړ. د دغه ایرو په واسطه هغه وینې بندې سوې. ورونو، د اسلام د نشرولو او رسولو دپاره زموږ د حبیب سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال و. اسلام تر موږ په اساني او بې تکلیفه نه دی را رسېدلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رانیولې دا تر اصحاب کرامو پورې، حتی علماء کرامو د اسلام په رسولو او ساتلو کې په هر وخت کې تر اندازې زیات تکالیف ګاللي او قبول کړي دي. خو بدبختانه موږ په ډېره اساني سره اسلام هېروو، د کفر عاداتو او رسوماتو ته په خپل ژوند کې ځای ورکوو او ورځ په ورځ په ذلت اخته کېږو. تاسې ته د مسلمانانو د ذلت سبب معلومیږي؟ ولې مو دغه حال دی؟ په دغه باره کې لږ فکر وکړئ. خیر، په دغه تکلیفي لحظو کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوه ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېده او پر راټول شول، چې د هغې جملې څخه ابو دجانه، مصعب ابن عمیر، علي ابن ابي طالب، سهل ابن حنیف، د ابي سعید الخدري پلار، مالک ابن سنان، ام عماره چې نوم یې نصیبه بنت کعب، قتاده ابن نعمان، عمر ابن الخطاب، حاطب ابن ابي بلتعه، سهل ابن حنیف او ابو طلحه. ورونو، و دغه دوه نومو ته متوجه سي. یو طلحه ابن عبید الله دی چې مهاجر او قریش دی، او بل ابو طلحه دی چې د انصارو څخه دی. خیر، لکه څرنګه چې په هره لحظه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو شمیر زیاتېدی، دغه رنګه هجوم او حملې پر مسلمانانو زیاتېدلې. څو د دغه حملو په جریان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویوته د هغه غارو ولیدي چې ابو عامر الفاسق د دغه مقصد لپاره کیندلی وه. زنګون یې کټ سو او په غار کې گذار سو. خو علي رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او طلحه ابن عبید الله غیږ را وګرځول، راپورته یې کړي. نافع ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وایي چې د مهاجرینو د یوه نفر څخه مې واورېده چې ویل به زه د احد و جنګ ته حاضر سوی وم، ومې لیده چې د هره طرفه څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غشي اوري، خو دغه ټوله د ده علیه الصلاة وسلام څخه ګرځول کېده. دغه غشي چا ځینې ګرځول؟ د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب کرامو په سپرو او په خپلو ځانو ځینې ګرځول. بیا هم نافع رضی الله تعالی عنه وایي عبدالله ابن شهاب الزهري کافر مې ولیدی چې د احد په ورځ یې ویل محمد راوښوئ، که دی ژوندی پاته سو باید زه ووژل سم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده وبغل یا څنګ ته ولاړو او هیڅوک هم نه و ورسره. بیا نو صفوان پر دغه ورته په قهر سو چې محمد یوازې او تنها و څنګ ته ولاړو او تا ونه وهه. ده ویل والله ما نه لیدی. او بیا یې وویل زه په الله سره قسم یادوم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه منع کړی سوی دی، یعنی موږ نه ځو ورسېدلی، ځکه موږ څلور نفره چې جنګ ته راوتلو موږ دا عهد او وعده سره کړې وه چې دی علیه الصلاة وسلام به وژنو، خو په موږ کې یوه ته هم دا موقع نه سوه برابره یا یوه هم دغه کار ونه کولی سوای. ورونو، د احد په ورځ مسلمانانو ډېر عجیبه او نادره قهرماني او قرباني ښکاره کړې چې په تاریخ کې یې مثل نه لیدل کېږي. اوس چې کفار د اصحاب کرامو د سختو حملو او قوي دفاع په سبب شاته ولاړه، د تور وار یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه ورسېږي، نو یې د هغه ځای څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غشو وارونه شروع کړل او په غشو یې ولي. ابو طلحه الانصاري رضی الله تعالی عنه غم دشمنان په غشو ویشتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده تر شا ولاړو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره سپر او دیوال کاوه. خپل ځان او ځګر به د دې لپاره لوړ کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن د غشو څخه وساتل شي. انس رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې د احد په ورځ خلقو شکست وخوړي او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ولاړه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د ده علیه الصلاة وسلام ومخته ولاړ او دی صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل سپر او ځګر سره د دشمن د غشو څخه ساتي. ابو طلحه چې په غشو ویشتلو کې ډېر ماهر و او لیندۍ یې په ډېر قوت سره کشول، په دغه ورځ یې 2 یا 3 لیندۍ ماتې کړې. هر څوک چې به په دغه منطقه کې تېرېده او غشي به ورڅخه وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل غشي دې و ابو طلحه ته کښېږده.
انس رضی الله تعالی عنہ وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د تر شاور پورته سو په غش په سبا کتل چې چیرې او پر چا مشل ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل بأبي انت وامي زما مور او پلار دې تر تا قربان وي م پورته کېږه چې د دشمنانو یو غش در باندې ونه مشلي زما ژوند دې ستاسو ژوند قربان وي. رواه البخاري. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته ولاړو لکه غیږ چې پر راګرځولې وي او خپل شایه د دشمنانو وغښته سفر کړو د پر شا غشي مشتل خود د ځای څخه حرکت نکاوه. ابو حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ په عتبه ابن ابي وقاص پسیسو هغه عتبه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ ورمات کړی هغه داسې په قوت په توره ووهه چې سره په حواس که څه هم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دغه عتبه ابن ابي وقاص د وجلو د پاره چې د ورور وو ډیر کوشش وکړي خو د هغه وجل د حاطب رضی الله تعالی عنہ په نصیب او هغه وجي. سهل ابن حنيف رضی الله تعالی عنہ چې یو مشهور وشتونکی وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرګ بیعت وکړي او بیا د مشرکانو په شړلو او لری کولو کې کامیاب حصہ واخیسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ په خپل په غشو وشتل کول. د قتاده ابن نعمان رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لندي تر هغو غش وشتل چې د لندي اړخونه مات شو او بیا نو دغه ماته لندي قتاده ابن نعمان واخیسته او تر اخره ورسره و. د احد په ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ډیر شدید جنگ وکړي حتی په خوله کې ووهل سو او غاښونه یې ووتل او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د احد په ورځ تر 60 ځایه زیات زخمی سو چې ځینې زخمونه په پښه کې او په هغه پښه ګوډ سو. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ پلار مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د زخم څخه ویني په خلص بشلي تر څو چې زخم یې د وینو څخه ورپاک. یو چا ورته ویل دغه ویني توکه د ویل یا والله هیڅ کله دې تونه کم او بیا ولاړ سو په جنگ یې شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې د جنت د خلقو څخه و یو چاته وګوري نو دی دغه مالک ابن سنان ته وګوري او بیا شهید ووژل سو. ام عماره رضی الله تعالی عنها چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته توره پلاس ولاړه او ابن قمعه ملعون یې نه پرېښاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتیر سي. ښځه ده په توره سره جنگ کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د احد په ورځ چې به مې هرې خواته وکتل ام عماره به مې لیده چې زما د حفاظت او ساتنې دپاره یې جنګ کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د ابن قمعه د طرفه پر اوږه ډیره سخته په توره ووهل سوه چې ډیر لوی زخم یې پکښې جوړ کړي او تر کومه وخته چې ژوندی وه د دغه زخمه څخه په تکلیف وه خو د دغه زخمه سره سره یې جنګ کاوه. دې رضی الله تعالی عنها هم پر ابن قمعه د تورې څو واره وکړه مګر څرنګه چې هغه دوې زغرې سر پر سر اغوستې وې تاثیر یې نه پر کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د جنگ تر اخره د هغه خپل زخم سره جنگ کاوه څو نور هم 12 ځای زخمی شو. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په اسلام کې اول سفر او هغه چې د مدینه منورې ډیرو خلقو حتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د پر لاس ایمان راوړی دی په ډیره مړانه او همت سره جنگ کاوه. د ابن قمعه او د هغه د ملګرو حملې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفع کولې. تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د دسخو هغه هم په دغه بد حالت کې یوازې سو. تر دغه وخت پورې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی. کفارو پر اساس کوم چې بیرغ په نیولې ووهه راسلاس یې ورپرې کړي. د رضی الله تعالی عنہ بیرغ په چپلاس ونیوي او د کفارو په مخ کې ثابت او قائم ودرېدی تر څو چې چپلاس یې هم پرېسو بیا نو پر بیرغ پرېوتی په غاړه او ځګر یې نیولې دي نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. او هغه څوک چې مصعب رضی الله تعالی عنہ یې په شهادت ورساوه هغه ابن قمعه لعن و او د ابن قمعه دا خیال سو چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژي ځکه مصعب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په رنګ او چهره کې مشابهت درلودي. نو ابن قمعه ډیر ژر د مشرکانو طرف ته ولاړی او هلته یې نارې کړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو او ما ووژي. دغه نارې او اعلان څو دقیقې نه وې تېرې سوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو خبر په مشرکانو او مسلمانانو کې نشر سو. دا نو هغه نازک حالت وو چې هغه محاصره سو مسلمانانو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه وه بالکل حواس بایلول. معنویات یې ضعیفه سوه. د دوی په صفو کې اضطراب او ګډوډي پیښه سوه مګر بیا هم دغه نارې او اعلان تر یو اندازې د مشرکانو هجوم او حملې کمې کړې ځکه دوی دا فکر کاوه چې موږ د خپل مقصد په حاصلولو کې کامیاب سو. نو د کفارو ډیر نفر د هغه وژل سوو کسانو د پزو او غوږو په پرې کولو مشغوله سوه.
مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د خپل هغه لږو اصحابو په ملګرتیا و جنگ ته دوام ورکړ او مسلمانان یې د هغه اضطراب د حالت څخه وایستل. هغه داسې کوم وخت چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه شهید کړ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. علي رضی الله تعالی عنه ډیر شدید جنگ کاوه او هغه نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پاتې اصحاب کرامو هم داسې نادره او بې مثله قهرماني ښکاره کړې چې هم یې جنگ کاوه هم دفاع. په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې د هغه محاصره سوي لښکر و طرف ته ورسي. هلته چې ورنږدې سو، اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپېژندی هغه کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. نو یې په لوړ اواز سره نارې کړه: یا معشر المسلمین، زیری درکوم رسول الله دغه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې چپ شه. دا د دې لپاره چې مشرکان د ده علیه الصلاة والسلام په ځای نشي خبر، مګر بیا هم دغه غږ د مسلمانانو تر غوږو پورې ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رجوع کولو هڅه کول. څو د اصحاب کرامو څخه 10 نفره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا جمع او سره یو ځای شول. پس له دغه یو ځای کېدو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یوې لوري ته منظم پر شاتګ شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو د هجوم او حملو په مابین کې کرار د غره پر طرف ځي. مسلمانان هم جنگ کوي، هم دفاع کوي، هم د غره طرف ته ځي. مشرکانو خپل هجوم او حملې شدید کړې، نه غواړي چې مسلمانان غره ته ځینې وخیږي، خو د اسلام د قهرمانانو په مقابل کې ضعیفه شو. په دغه وخت کې د مشرکانو د سپرو څخه یو نفر چې نوم یې عثمان ابن عبد الله ابن المغیره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورمخ شو او ویل یې: که دی ژوندی پاتې سي زه باید ووژل سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د مقابلې دپاره ځان آماده کړي، مګر الهي کارونه دي. د عثمان آس و یوې کندې یا غار ته ولوېدی. په دغه وخت کې حارث ابن سمه رضی الله تعالی عنه پر پښه په توره وواهه او پښه یې ورپرې کړه. بیا یې حمله پر وکړه او عثمان یې ووژي. د هغه اسلحه یې واخیسته او بیرته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. په دغه وخت کې د مشرکانو یو بل سپور چې عبدالله ابن جابر نومېدی پر حارث ابن سمه رضی الله تعالی عنه حمله وکړه. پر اوږه یې په توره وواهه او حارث یې زخمي کړي. تر داسې اندازې زخمي سو چې مسلمانان ورسره واخیستي. مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه د سره دسمال خاوند، هغه جنگي پهلوان او قهرمان پر عبدالله ابن جابر حمله وکړه. د تورې داسې وار یې پر وکړي چې د جابر سر د هغه وارې سره په هوا سو. د دغه ترخه جنگ په مابین کې پر مسلمانانو د خوب پریشانی راغله. ټوله په یوه وار داسې سوه لکه بیده چې سي. الله عز وجل هم په قرآن مجید کې دغه د خوب و پریشانی ته اشاره کوي او د سورت آل عمران په 143 نمبر آیات کې فرمایي: ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. یعنی بیا الله جل جلاله پس له دغه غمه پر تاسې بېغمي نازله کړه، د خوب پریشانی چې یوه ډله ستاسې څخه یې لاندې کړه. دا هغه کسان وه چې په حق سره مؤمنان وه. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وایي: زه د هغو کسانو څخه وم چې د احد په ورځ د خوب پریشانی یوړم، حتی څو واره مې د لاسه څخه توره ولوېده، دا به ولوېده ما به راپورته کړه، دا به ولوېده ما به راپورته کړه. په دغسې همت او شجاعت سره دغه ډله په منظم انسحاب یا پر شاتلو د غره و یوې لوري ته وختل. او اوس چې د مسلمانانو بیرغ د علي رضی الله تعالی عنه څخه دی او نور مسلمانان خپل بیرغ ویني چې د غره پر دغه حصه ولاړ دي، نو پاته لښکر هم په کراره سره دغه د امان ځای ته ځان ورساوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غره کې یو ځای شو. د خالد ابن ولید د جنگ پوهی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوهی او عبقریت په مقابل کې ناکام شو، ځکه لاس ته شی نه ورغلی. ابن اسحاق رحمه الله وایي: کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یوې لوري ته وختي، ابی ابن خلف کافر پر یوه آس سپور و چې دغه آس یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې تربیه کاوه او هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لار تېرېدی، ابی ابن خلف به ورته ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، و دغه آس ته وګوره چې هره ورځ واښه ورکوم او جواري پخورم، په والله په دغه آس به دې مړ کړم، یعنی زه به پر سپور یم تا به مړ کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په جواب کې ورته وویل: یا بلکې زه به دې مړ کړم ان شاء الله. نو اوس ابی پر هغه آس سپور دی او ټوله بدن یې په اوسپنه پوښلی دی، سر، ځګر، ملا، پښې، په ټوله بدن یې زغره اغوستې ده. په ټوله بدن کې هیڅ ځای نه معلومیږي مګر د غاړې یو طرف یې ښکاره و، هغه ځای چې د خول او زغرې په مابین کې و، فقط دغه یوه حصه یې لڅه و، نور بدن یې ټوله په اوسپنه پټ دی. نو که څوک وغواړي چې ویې وهي، فقط پر دغه یوه ځای به یې وهي، ځکه د وهلو دپاره بل ځای نشته. دغه ابی په دغه شکل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وروختي او ویل: محمد چیرې دی؟ که دی ژوندی پاتې سو باید زه ووژل سم.
مسلمانانو ویل یا رسول الله زموږ څخه یو نفر حمله پر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا دی ما ته راپرېږدئ. دلته ابو بکر، عمر، علي، ابو طلحه او نور اصحاب کرام موجود دي، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي دی ما ته راپرېږدئ. کوم وخت چې ابی ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حارث ابن سمه څخه نیزه واخیسته. علي رضی الله تعالی عنه وایي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه وینې د ضایع کېدو په سبب ضعیفه سوی و، خو بیا یې هم نیزه واخیسته او ویې ښورول. په دونه قوت او شدت یې دا نیزه ښورول چې موږ پر شا ځینې ولاړو او بیا و ابی ابن خلف ته مخامخ سو. د ده د غاړې هغه ځای په نښان ونیوی چې د خول او زغرې په مابین کې و، او بیا یې پر ابی ابن خلف وارې وکړي او پر هغه لږ ځای یې وویشتئ. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قوت او نشان و. بیا هم ابی ابن خلف په دغه ویشتلو سره پوره زخمي نه سو، یو عادي او معمولي زخم پکې جوړ سو، ځکه دغه وارې د غاړې پر مابین نه و بلکې د غاړې یو طرف یې ونیوی. نو دا زخم داسې زخم نه و چې څوک دې ځینې مړ سي، فقط غاړه یې ور وڅټل. خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وارې د شدت څخه ابی د آس څخه ولوېدی او څو واره پر مځکه ګیل سو. ابی چې راپورته سو ځغلي او تښتي، دغه نارې وهي قتلني محمد، یعنی محمد صلی الله علیه و وسلم ووژلم. او هغه کفارو ته ورغلی چې تر میدان جنگ د باندې سره راټولو او ورته وایي محمد ووژلم. هغو یې غاړه ورلڅه کړه، زخم یې ډېر کوچنی و. هغو ورته ویل یا ابی تا زړه اچولی دی، والله په تا څه نه دي سوي، د دې زخمه څخه څوک نه مري. ابی وایي محمد ما ته په مکه کې ویلي وه چې زه تا وژنم، په والله که پر ما توکې هم به مې ووژنې، دا خو لا د نیزې واری دی. سبحان الله، دغه کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې تصدیق کوي او رسالت یې نه مني. رښتیا هم ابی ابن خلف د هغه زخم څخه مړ سو. ابي الاسود د عروه څخه روایت کوي چې ابی به د غوایي پر قسم رمباړې وهلې او ویل به چې زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په اختیار کې دی، که دغه زما درد پر ټوله اهل ذل مجاز وي ټوله به مړه سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ابی د مرګ خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د الله غضب پر هغه چا ډېر شدید سو چې د الله رسول یې ووژني، یعنی د الله جل جلاله قهر او غضب پر هغه چا ډېر زیات دی چې د الله رسول یې په خپله ووژني. واقعا دا الهي قهر او غضب دی چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لاس وژل کیږي، او ابی ابن خلف ملعون په دغه الهي غضب ګرفتار سو. تاسو پوهیږئ هغه یوازینی شخص چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل لاس په ټول تاریخ او ټول غزاو کې وژلی دی، هغه دغه ابی ابن خلف دی. د ابی ابن خلف تر ویشتلو وروسته نور هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم غواړي چې د غره ولوړې حصې ته وخیږي، خو په مخه یوه لویه ډبره ورغله چې موږ لاش ورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورپورته سو چې ودغه لاش ته وخیږي، خو نه سوای ختلی، ځکه یو خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر ډیر او بل یې دوې زغرې اغوستې وې او بل شدید زخمي سوی و. نو طلحه ابن عبید الله چوخه ورکړه او د هغه پر شا رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هغه لوړي ډبرې ته وختي، او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اوجب طلحه، یعنی طلحه جنت واجب سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د غره دغه لاش ته وختي، ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هم ورسره وختل. په دغه وخت کې غر ورېږدېدی لکه زلزله چې وسي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم غر په پښه وواهه او ویې فرمایل اثبت احد فان علیک نبی وصدیق وشهید، یعنی احد ثابت ودرېږه مه رېږده، پر تا باندې نبی دی او صدیق دی او شهید، چې د شهید څخه مقصد عمر رضی الله تعالی عنه دی. بیا نو احد ثابت ودرېدی. اوس نو پات اصحاب کرام د غره سره یو ځای کېږي او غره ته خیږي. میدان جنگ خالی دی. مسلمانانو چې ولیده چې بیرغ یې د غره سره دی، دوی هم ټوله هلته سره جمع سو. اوس ټول مسلمانان پر غره سربیره دي. په دغه وخت کې مشرکانو آخري هجوم پر مسلمانانو وروي، غواړي چې مسلمانان ختم کړي. که څه هم نور کفار سره پاشلي تت او پرک دي، خو خالد ابن ولید تر اوسه هغه خپله ټولۍ یو ځای او منظمه ساتلې ده او ویلي ده چې د مسلمانانو بیرغ په غره کې دی. نو د غره پر طرف ورهیسو د مسلمانانو بیرغ چې تر اوسه ولاړ دی او د شکست لپاره د بیرغ لوېدل حتمي دي. نو خالد غواړي چې خامخا مسلمانانو ته شکست ورکړي. نو د دغه مقصد لپاره دی او ابو سفیان د نورو سپرو په ملګرتیا د غره طرف ته ورهیسو، غواړي چې وغره ته وروخیږي، مګر د دوی اسان وغره ته نشي ختلی. نو ده غوښته چې وغره ته پیاده وروخیږي او د مسلمانانو قوت او پاتې څو نفره ختم او فیصله کړي. اوس چې خالد او د هغه ملګرو وغره ته د ختلو اراده کړې ده او هلته رسول الله صلی الله علیه و وسلم د یو څو لږو ملګرو سره موجود دي، ځکه نور ټول لښکر تښتېدلی دي او ډېر کسان په دغه وخت کې مدینې منورې ته رسېدلي وو، او هغه لږ نفر چې پاته دي هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره پر غره دي.
او دلته خالد خپل حمله وغره ته متوجه کړ. د خالد سره منظم او قوي لښکر ورسره دی او د صحابه کرامو عدد ډېر لږ دی، نو خود څه نشي کولای. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هغه غشي چې در سره دي ټول راټول کړي. اول سعد چیرې دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه موجود و او غشي راټول شو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وسعد ته وفرمایل ولا یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنه په تعجب وویل څنګه او څوک ولم یا رسول الله دا پر لښکر دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ولا یا سعد. سعد هم په غشي وشتلو شروع وکړ. په اول غشي د مشرکانو څخه یو نفر وویشتي، هغه ووجل شو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ولا یا سعد فداك ابي وامي. په دوهم غشي هم مشرک وویشتي، هغه هم ووجل شو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا وفرمایل ولا یا سعد. سعد درې مشرک وویشتي، هغه هم ووجل شو. د هر غشي په وشتلو یو مشرک وجل کیږي. کفارو چې دا مړی ولیده پر شا ولاړ ول دا څه حال دی؟ د هر غشي د وشتلو سره یو نفر وجل کیږي، دا خو موږ ټول تباه کیږو. نو خالد د خپل لښکر سره پر شا ولاړ. مسلمانان د دوی د شر څخه وساتل شو. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د غشو د وشتلو په سبب مسلمانان د مشرکانو د جنگ او شر څخه خلاص او پاتې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا را وګرځیدل. دغه د خالد حمله د مشرکانو اخرنی حمله و چې پر مسلمانانو یې وکړه. څرنګه چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هیڅ حال نه دي خبر چې څه ورته پیښه ده، خو تقریبا دا یقین و چې هغه وژل شوی دی، ځکه ابن قمعه ویلي و چې هغه ما ووژي. نو مشرکان خپلو ځایو ته ولاړه او مکې مکرمې ته د تګ امادګي نیسي. مشرکان د خپلو سامانو په ټولولو او بارولو مشغوله شول او د مشرکانو ښځې د مسلمانانو د هغه شهیدانو چې په میدان جنګ کې پراته وه د پزو او غوږو په پرې کولو مشغوله سوې. د شهیدانو نسونه ورتري هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه نس ورتري کړي او د هغه انه یې راوکشه، غواړي چې ویې خوري، ځکه دې قسم کړی و چې د حمزه رضی الله تعالی عنه انه به خوري. ولې حمزه رضی الله تعالی عنه هغه څوک و چې د بدر په ورځ یې د دې پلار او اکا وژلي وو. اوس چې هند د حمزه رضی الله تعالی عنه انه راوکشه، غواړي چې ویې خوري، ویې ژول، هغه ډېره ترخه وه، نیس وای تېرولی، نو یې بېرته تو کړه او بیا یې د حمزه رضی الله تعالی عنه پزه او غوږونه ور پرې کړه. د مشرکانو ښځو د شهیدانو د پزو او غوږو څخه د غاړې هارونه او امیلونه جوړ کړل. ورونو دا کیسه نه ده، دا عبرت دی. اسلام په دغه قسم تر ماوته را رسېدلی دی. کوم وخت چې جنګ پای ته ورسېدی، مشرکان د میدان جنګ څخه ووته، د مسلمانانو ښځې و میدان جنګ ته راغلي، د اوبو ژور څخه دي او د مسلمانانو و زخمیانو ته اوبه ورکوي. انس رضی الله تعالی عنه وایي ما عائشه بنت ابي بکر او ام سلیم ولیده چې ژیه په شا رااخیستې وه او د زخمیانو په خولو کې یې اوبه ورتویولې، چې هغه ژبه خالص وه، بیا به ولاړې او ژبې د اوبو ډک راوړه، د زخمیانو په خولو کې به ورتویولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي ام سلیت رضی الله تعالی عنها د احد په ورځ موږ ته د اوبو ژی راوړه. په دغو ښځو کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هم وه. کوم وخت چې ځینې مسلمانان ولیده چې د میدان جنګ څخه تښتي او مدینې منورې ته داخلیږي، د هغو پر مخانو به خاورې ورپاشلې او ځینو ته به ویل دغه څرخۍ واخله ترې اویه او توره ماته راکړه، او بیا به په تلوار سره میدان جنګ ته ولاړه، هلته به زخمیان وبول. په دغه وخت کې حبان ابن العرقه په غشي وویشتل. دغه سړی مشرک دی، حبان ابن العرقه، دغه مشرک دغه ام ایمن په غشي وویشتل. دا غزاره سوه او د بدن یوه حصه ښکاره سوه. دغه د الله دشمن حبان شین د خندا ولاړ. دا کار رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ډېر سخت تمام سو. نو یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته یو غشي ورکړي او ویل موږ خو نسو رسېدلی، نو په دغه غشي یې ولد. سعد رضی الله تعالی عنه هم پر دغه کافر حبان د غشي واري وکړي او حبان یې په غاړه کې وویشتي. حبان هم وزار سو او بدن یې لڅ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم داسې وخندل چې غاښونه یې ښکاره سو او بیا یې وفرمایل سعد د دغه ښځې بدله او قصاص واخیسته. نو کوئی فکر وکړي مسلمانانو، دغه واقعات تر نظر وباسئ، د دې څخه معانی، مقاصد، مضامین را وباسئ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د غره په دغه لوړه حصه کې قرار ونیوی، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړی او خپل هغه د څرمنې سپر چې ورسره و د اوبو یې ډک کړي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې راوړي چې ویې څښي. څرنګه چې اوبو بوی درلودی، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه اوبه ونه څښلې، مګر مخ یې د هغه وینو څخه په پرېوړي چې د پر مخ باندې پرتې وې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه اوبه پر سر تویولې او ویل یې د الله جل جلاله غضب پر هغه چا ډېر شدید دی چې د الله د رسول مخ یې په وینو ور ولري.
سهل رضی الله تعالی عنہ وایي په والله زه هغه څوک پیژنم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخم یې ورپرېولی او هغه څوک پیژنم چې اوبه یې ورتویولې او په څه سره علاج وسو. وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها زخم ورپرېولی او علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په سفر اوبه ورتویولې. کوم وخت فاطمه رضی الله تعالی عنها ولیده چې اوبه نور هم وینه زیاتوي نو یې د بوریا یوه ټوټه وسوځل او په هغه ایرو یې هغه زخم ډک کړي بیا نو وینې ودرېدې. وروسته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه خوږې او تازه اوبه راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوبه وڅښلې او محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین لمونځ د هغه زخمو په سبب په ناسته سره ادا کړي او مسلمانانو هم د ده صلی الله علیه و آله وسلم تر شا لمونځ په ناسته سره ادا کړي. کوم وخت مشرکان ټوله د بیرته تګ دپاره تیار او آماده سوه، ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره و یوې بلې لوړې ته وختي او مسلمانانو ته یې ورنارې کړه آیا په تاسې کې محمد شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې ابو بکر شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې عمر شته؟